راښکته وه په تلوارو هو برابر راغی موسی علیه السلام ته وروختې وړمه مړ شوی او د غفار سپیړه او په خور وکړه لوی الله او ورځانې په سره کړو بیمارو او ورځانې په سرګه باندې لړکو ډېر ښایسته ونه لاړو په قرار
مرشد حائل به مې څوک ساتي دا غمجن زړګی زما د ناقرار چې ملامت شم بیا به زه در سره زما جانان داسې ښایسته دی نو چې د جهان خو باندې ټول صفت کوي جانان لاړې اسماني شوي او چې اسمان ځمکې ته راځي دا مطلبي او چې یارانو ښې کړي نه وي او د کلي خر دی سبا دې بېګا راځي نه او پس هغه موسی لاړ کوی تورته او پاکه لاس سره وکړو دا ګفتار او چې زه مرشد حایل به مې څوک ساتي دا غمجن زړګی زما د ناقرار او پاکه لایم څخه حقه په ځمکه چې زما د قدرت هغه شهزاره او بیا موسی چا څخه حقه په ځمکه یوازون دره پیدا شو په یوارو او په درېیم ځل چې بیا کام څخه عجب کاڼی پې بیرو شو وسندار پاکه لالې موسی ته په جواب کې او دغه کاڼي لا ورته ورکړې او ګزارو او بیا موسی چې په دې کاڼي ګزاره کړو او یو چینجی ترنه بیرون کړ پېرګګار او د چینجي په خوله کې پاڼه تکه شنه وه موسی وګوره زما دغه اصرار او دا چینجی دې زه ساتم په خپل قدرت سایل به ښه ساتم په ښه مدار او بیا موسی د هغه ځایه را روان شي او ښه ده ناګهان شو برابر په یوه لارو او په دې لار کې اووه کسان لګیا وو عجب قبر یې جوړ کړی و سندار او موسی ویلې دغه قبر د کوم ځوان دی او چې په ښځینه جوړ شوی مزېدار دوی ویلې دغه قبر دغه ځوان دی چې دی دوسي د خالي غني غفار او موسی ښکته شو د قبر سیال دپاره اسرائیل لاړو جنت ته په تلوارو او یو مړی و د جنت را بهر کړه موسی بوی کړو خلاړو په یو وار او ملایکو په ترتیب غسل ورکړو او د جنت نه کپر راوړو مزېدار هغه قبر کې د پپې